په صوبه کې د وچکالۍ څخه د اغېزمن شویو سیمو په هکله باندې د خبرو اترو کولو پر مهال باندې د صوبایي اسمبلۍ د مخالفې ډلې مشر ملک اسکندر ایډوکیټ وویل چې دلته په بلوچستان کې معدني وسایل ډیر زیات دي. د په خبره خو په سویلي اسیا کې د غربت په لحاظ باندې بلوچستان تر ټولو لومړی دی. आज बलूचिस्तान में खुश्कसाली की ये कैफियत है कि लोग बागात से हाथ धो बैठे हैं, फसलात से हाथ धो बैठे हैं, जो ट्यूबवेल्स लगाए थे वो भी खुश्क हुए हैं. नन په بلوچستان کې د وچکالۍ دغه وضع ده چې خلکو خپل باغونه له لاسه ورکړي دي، فصلونه یې ختم سوي دي، چې کوم کویان دوی لګولي وو هغه وچ سوي دي. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ د BNP منګل د ډلې سنا بلوچ وویل چې د وچکالۍ له سببه څخه بلوچستان د خوراک له سختې کمۍ سره مخامخ دی. بلوچستان में 62% इंसानों को पीने का साफ पानी मुयसर न हो, बलूचिस्तान की तकरीबन 80% आबादी को सेहत की अच्छी सहूलतें मुयसर न हो, 170 बच्चे आउट ऑफ 1000 बच्चों में से वो अपनी जिंदगी के 5वां साल या 5वां बहार देख नहीं पाते. په بلوچستان کې 2% خلک د څښلو صفا اوبه نه لري، 80% ته نږدې خلک بیا د روغتیا اسانتیاوې نه لري. په هر 100 کې 170 ماشومان د خپل ژوند د 15 کلنیزې پسرلی نشي لیدلی. د حکومت له لوري ویل شو چې په بلوچستان کې اوس د مالیې څانګې د وچکالۍ له سببه څخه په صوبه کې بیړنیزه وضع اعلان کړې ده. دغه پرېکړه یې له تیرو 2 کلو څخه د روانې وچکالۍ په سبب کړې ده. د مالیې د څانګې له لوري وویل شو چې دلته د وچکالۍ له سببه څخه تر ټولو زیاته د کروندې او د څارویو څانګه اغېزمنه سوې ده، چې د صوبې له 14 ضلعو څخه 18 د وچکالۍ څخه ډېرې زیاتې اغېزمنې سوي دي. حکومت د متاثره شویو ضلعو مالیه هم معاف کړې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.